یولس لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو، دا یولس لنډ تازه او مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ او خپل نظر را سره هم په اخره کې په کومنټ کې شریک کړئ. طالبان د 209 شاهین قل اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې تېره ورځ د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې کله چې طالبانو چاودېدونکي توکي اماده کول، چاودنه پرې شوې چې په پایله کې 3 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې له ارزونې وروسته د وزیر اکبر خان سیمې څخه کابو 1500 تنه غیر اړین ساتونکي ټولوو. د طالبانو غوښتنې ته د ارګ غبرګون. ارګ د طالبانو هغې غوښتنې ته چې په 10 ورځو کې د افغان حکومت د دوی 1000 بندیان خوشي کړي غبرګون ښودلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید اوربند ومني چې په هېواد کې جګړه ودرېږي. له هغه وروسته به بیا په نورو موضوعاتو بحث کوي. په افغانستان کې د کورونا دوهمې څپې او په اړه یې د ولسمشر غني جدي اقداماتو سپارښتنه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کورونا دوهمې څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره د هر اړخیز چمتووالي سپارښتنه کړې ده. خبرپاڼه کاږي ولسمشر دا سپارښتنه تېره ورځ ناوخته د کابینې په غونډه کې مسؤلانو ته کړې ده. او په پاکستان کې د کورونا وایرس ریکارډ. په تېرو 5 میاشتو کې د لومړني ځل لپاره پاکستان کې د کورونا وایرس د مړینې شمېر پورته شوی دی. د پاکستان روغتیایي ادارو ویلي دي چې تېره ورځ 9 کسان د دغه وایرس له امله پاکستان کې مړه شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له تېرې یوې میاشتې د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې مثبتې پیښې ډېرې شوي دي. حکومت هم د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ډېر کړي دي. او د ننګرهار څخه د خوشحالۍ خبر. د ننګرهار ولایت په ټیکوټ ولسوالۍ د مالټو باغونو حاصل سږکال 1900 ټنه اټکل شوی دی. د ننګرهار ولایت مقام ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې د ننګرهار د مالټو د حاصلاتو له زیاتوالي سره به له پاکستان څخه د مالټو واردولو تر ډیره مخنیوی وشي. اسلامي پوهنتون په لوړو زده کړو وزارت کې یو باوري سرچینه وایي چې کابل کې اسلامي پوهنتون چې په 15 نورو ولایتونو کې هم څانګې لري او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار اړوند دی، لا هم د قانوني جواز په نه لرلو سره فعالیت کوي او په ناقانونه توګه محصلان جذبوي. په معارف وزارت باندې د اریانا سعید سختې نیوکې. مشهوري سندرغاړي اریانا سعید د معارف وزارت په هغه طرحې باندې سختې نیوکې کړي دي چې پکې ویل شوي وو تر 3 پورې به ماشومان د ښوونځیو پر ځای په جوماتونو کې زده کړې ترلاسه کوي. اریانا سعید د معارف وزارت د دې طرحې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه خپاره کړي دي او همداراز په دې طرحه یې سختې نیوکې کړي دي. هغې تور پورې کړی دی چې په جوماتونو کې ماشومان وهل کیږي او غیر اخلاقي کړنې هم ورسره ترسره کیږي. د رومانیا لومړي وزیر لودویک اوربان استعفا ورکړه له هغه وروسته چې په دې هېواد کې د ټول ټاکنو په پایله کې کیڼ لاس مخالفینو سوسیال ډیموکرات ګوند PhD بریا ترلاسه کړه، نو لومړي وزیر اوربان له واک څخه د استعفا اعلان وکړ. د بریتانیا لومړی وزیر بورس جانسن به په دې نږدې راتلونکي کې بروکسل ته سفر وکړي. د راپورونو پر بنسټ چې نوموړی به په دې سفر کې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره له دې اتحادیې د بریتانیا د وتلو او سوداګریزو اړیکو د پرې کولو په اړه خبرې وکړي. او اخیری خبر هم دا چې د امریکا طبي متخصص انتوني فوسي خبرداری ورکړی دی چې د کرسمس وروسته به په هېواد کې د کورونا وایرس پیښې مخ په چټکۍ سره خپرې شي. لیدونکو د دې لپاره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو کولی شئ چې لایک یې کړئ. خپل نظر هم را سره په کومنټ کې شریکولی شئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا وبلې ویډیو هر چیرته چې یاست آباد او خوشحاله اوسئ.